عزتمندو که زه تاسو ته نن داسې یو شپږ طریقې یا یو شپږ څیزونه وښیم چې د هغې د وجې نه تاسو خپل شوګر چې کوم دی دا ښکلی کنټرول کولی شي او هغه تاسو خپل ژوند کې راولئ نو د شوګر چې کوم مریضان دي هغه خپل شوګر ډېر ښکلی کنټرول ساتلی شي. نو راځئ نن خبرې کوو، دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ ځکه چې د شوګر کوم مریضان دي هغې ته یقینا د دې به ډېرې زیاتې فایدې وشي. ځکه چې د شوګر مریض اکثر ډاکټر له لاړ شي د هغه دا تپوسونه چې ډاکټر صاحب څه به خورم څه به نه خورم څنګه به خورم څومره به خورم څه به کومه څه به نه کومه او اکثر له شوګر اواز پې چې موږ چې یاره وروره ستا خو شوګر دی یا خورې ستا خو شوګر دی نو په هغې باندې یو قیامت راشي چې یاره زما خو بس زندګي تباه شو دا به زه اوس څه کوم. نو نن زه تاسو ته هغه څیزونه ښیم چې تاسو به خپل خوراک کې څه کوئ، خپل اکټیویټیز کې به څه کوئ او څنګه به خپل شوګر چې کوم دی تاسو مینټین ساتئ. نو زه نن تاسو سره خبرې کوم، دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته اندازه وشي چې که تاسو د شوګر مریضان یې نو څه غلطیانې کوئ چې ستاسو شوګر نه کنټرول کیږي او که ستاسو شوګر کنټرول نه دی نو کوم داسې څیزونه دي چې تاسو خپل ژوند کې راولئ چې دا شوګر پې کنټرول کوي. یقیني خبره ده چې د شوګر د ټولو نه اول تعلق چې کوم دی زموږ خوراک سره دی. نو موږ خپل خوراک په داسې طریقه باندې کوو چې یاره هر څه ورچو هر څه خورو نو بیا دا توقع کول چې زما شوګر به کنټرول شي نو دا ډېره ګرانه شي. نو خبرې کوو چې د ټولو نه اول په خپل خوراک کې که خدای دې نه کړي تاسو ته چاته شوګر وي، د شوګر مریضان ډېر زیات دي، خامخا که تاسو ته ني خدای دې نه کړي ستاسو مور پلار وروڼه خویندې چاته خو په کور کې شوګر وي نو تاسو د هغې هم خیال ساتلی شي که تاسو ته دا سټپس یاد وي او دا طریقې تاسو ته یاد وي. د ټولو نه اول کاربوهایډریټس خصوصا د ریفاینډ شوګرز چې په څه کې دي لکه ګوړه، چیني، دا څیزونه مکمل بند، د بیکری سامان، دا کولډ ډرینکس، دا فیزي ډرینکس، دا څیزونه دغه انرژي ډرینکس دا ټول مکمل طور باندې مکمل طریقې سره بند کړئ ځکه چې دا داسې څیزونه نه دي چې ستاسو د ژوند دپاره یا ستاسو د صحت دپاره څه ډېر ضروري بلکې دا به داسې وایي چې دا غیر ضروري څیزونه دي چې کوم موږ په خپل ژوند کې په داسې طریقه راوستي چې یاره زما ته خو د دې ډېر زیات ضرورت دی یا زما ژوند خو دې نه بغیر نه تېرېږي، د چینو نه بغیر، د ګوړې نه بغیر ښه ښکلې زندګي تېرېږي. یعنې ستاسو خپل د شخصیت خواږه چې کوم دي دونه ډېر دي چې تاسو ته بیا د چینو یا د ګوړې ضرورت نشته. عادت کوئ ځان چې دا څیزونه خصوصا دا چینی چې کوم دي چې موږ کوم په هر څه کې چې ریفاینډ شوګر دا خو مکمل ختم کړو. که تاسو ته شوګر شته یا نشته ایون 40 کاله نه عمر واوړېدو وزن هم زیاتېږي د شوګر خطرات زیات شو دا څیزونه مکمل بند کړئ. راځئ ګورو چې دې نه علاوه دا ژوند بیا څومره رنګین دی. یعنی سبزي ته هر یو خوړی شي، هر قسم سبزي چې وي د شوګر مریض خوړی شي خو بیا په سبزیانو کې یو څو سبزیانې داسې دي لکه آلو شو چې هغې کې کاربوهایډریټ زیات دی، ټیپر شو چې په هغې کې کاربوهایډریټ زیات دی. یعنی د هغې خپل نیچرل چې کوم شوګر دی په هغې کې د هغې مقدار لږ زیات دی د نورو سبزیانو مطابق. خو که بیا دې بل طرف ته تاسو وګورئ نو دا څیزونه به تاسو کم کوئ چې کوم کې کاربوهایډریټ کنټینټ زیات وي. اوس داسې سبزیانې چې کاربوهایډریټ پکې بیخي کم دي یا بالکل شته نه په هغې کې دا شنه ساګونه هر قسم ته ساګ چې کوم دی هغې کې کاربوهایډریټس ډېر کم مقدار وي د نیچرل دغه کاربوهایډریټس یا سره بالکل وي نه. هغې نه علاوه هر قسم ته شنه سبزي چې کومه ده یعنی توری، بینډی، ټینډه وغیره دا ټول داسې څیزونه دي چې دې کې کاربوهایډریټس نشته. الو، کچالو دې کې خاص مقدار کې کاربوهایډریټ شته دی. بیا داسې ګازره شوه یا دغه شو هغې کې کاربوهایډریټ شته دی خو ډېر کم دي. مولی کې بالکل کاربوهایډریټس نشته دی. بادرنګ مونږ په سلادو کې خورو بالکل پکې کاربوهایډریټس نشته دی. پیاز، ټماټر، بل چې کوم دا شمله مرچ دی دې کې خو بیخي کاربوهایډریټس نشته. نو که دا سبزیانې یعنی ګوپي، بروکلی، توری، بینډی، ټینډه دا څیزونه تاسو که هر څونه استعمالوئ دې کې کاربوهایډریټس بالکل نشته دی. دا تاسو استعمالولی شي. بیا خوراک کې دې نه علاوه که مونږ لاړ شو دا لینټلز کومو ته چې وایي یا دالونه شولو، د پلسز شولو نو مطلب دالونه که هر یو د هغې کې کاربوهایډریټس نشته. تاسو هر قسم ته که د چڼې دال دی، که د ماش دال دی، که توتی دال ورته خلک وایي هغه که خوړی شي هغې بالکل استعمال کولی شي. لوبیا، چڼه دې کې بالکل کاربوهایډریټس انتهایی کم مقدار دی خو پروټینز پکې ښه ډېر دي. دا تاسو خوړی شي چې هر څونه خوړل غواړئ. نو خپل ډایټ کې داسې څیزونه وکړئ. بیا یو اهم څیز چې کوم دی زموږ په خوراک کې غنم دي. اوس د غنمو اوړه چې کوم دی دا که مونږ دا چاڼ کړي او میده اوړه خورو نو هغې نه خو مونږ هغه نور هر څه وویستل، بوره م ترې وویستله، صرف مونږ ته سټارچ پاتې شو یعنی میده اوړه دې کې کاربوهایډریټ ډېر زیات شي. نو که مونږ د تنور نه د سپینه روټۍ راخلو چې یاره د میده روټۍ ده او دا راخلو نو دای سره هم زموږ شوګر زیاتېږي. اکثر مونږ ډاکټر صاحب هېڅ خواږه نه خورم خو شوګر مې زیات دی. نو که وګورئ تنور نه چې جي دا سپینه روټۍ راوالي او دوه ورځې درې ورځې خوري نو هغې کې ټیک ټاک کاربوهایډریټس دي هغې سره شوګر زیاتېږي.
نو د غنمو روټۍ کم نه کم مقدار کې وړوکي نه وړوکي نوړی سبزي سره راواخلئ هغه وخورئ بله نوړی ورپسې چمچ سره هغه سبزي واخلئ نو ستاسو د ډایټ نه غنم کم شو که بالکل یې وباسئ نه کمې کوي تې همدقسې جوار خپل خوراک تاسو دا کولی شي اوربشي چې کم دی د هغې اوړه تاسو استعمالولی شي هغې کاربوهایډریټ کنټنټ بالکل نشته دی بیا راځو جناب اکثر خلک تپوس کوي ډاکټر صاحب زه دا پی شملې ماسته دا استعمالولی شم بالکل استعمالولی شي یعنی لسی ماسته دا تاسو بالکل هر څومره چې غواړئ استعمالولی شي البته به د پیو باره کې بیا دا شودو باره کې دا چې کې به خواږه نه چې دا به وخوټ کې پاخه به کې دې نه به ملایي لري کې دا پی بیا استعمالولی شي اوس دا داسې څیزونه دي که دا خوراکونه تاسو کوئ نو دې سره ستاسو شوګر بالکل نه زیاتېږي چې هر څومره د ورځې خورئ نه به وزن زیاتېږي نه به شوګر زیاتېږي سبزیانو نه که راوړو بیا راشو غوښه میې چرګ که غټه غوښه که نری غوښه دا تاسو له بالکل ښه ده خوړی شي دي کې پروټینز دي کوشش کوئ چې هغه غوښه خورئ که غټه یا نری غوښه خورئ چې کوم کې چربي کمه وي بیا د چرګ او د مېږې چې کوم دی هغې کې هېڅ پرهیز نشته د شوګر مریضان چې څومره خوړل غواړي هغومره خوړلی شي راځو جناب د فروټو طرف ته یعنی میوه دانه چې کوم د هر سړی ډاکټر صاحب زه فروټ خورم که نه خورم څومره خورم فروټو کې څه فروټ داسې دي چې هغې کې ګلایسیمیک انډیکس کم دی یعنی خواږه پکې کم دي لکه امرود واخلئ مڼه واخلئ سیو دې نه علاوه د شلتالو آړو چې کوم دی دغه دا داسې دي چې د ګلایسیمیک نشپاتی شوله د ګلایسیمیک انډیکس کم دی د ورځې تاسو یو ټایم یو فروټ خوړی شي خو که تاسو دا فروټ وخوړل بیا کوشش کو چې د غنمو روټۍ مه خوره چمچ سره سبزي وخوره لوبیا وخوره چڼه وخوره ورسره چې کم شوګر تا ته پکار و هغه تا ته حاصل شوی دی د دغه فروټ نه نو بیا سبزي چمچ سره وخوره دالونه وخوره مختلف داسې څیزونه دال نه وغیره نه چاټ جوړ کا لوبیا نه چاټ جوړ کا چڼې نه چاټ جوړ کا دا وخوره نو دې سره ستاسو صحت کې شوګر بالکل نه زیاتېږي وزن بالکل نه زیاتېږي انسولین ریزسټنس بالکل نه راځي فروټو کې بیا څه داسې فروټ دي چې هغه اعتدال سره کله کله تاسو خوړی شي خو که تاسو وخوړل لکه د ام سیزن تیر شو اوس د مالټي سیزن روان دی که یو مالټه به تاسو وخورئ هغې کې هم کاربوهایډریټ یا د هغې ګلایسیمیک انډیکس چې کوم دی هلک کم دی خو که تاسو یو مالټه دوه وخوړل هغې نه بعد به لږ ورزش وکړئ چې هغه څه تا خوړلي دي کوم کاربوهایډریټس دي چې هغه کیلریز مونږ وسوځو کیله کې کجوره کې دې کې ګلایسیمیک انډیکس زیات دی خواږه پکې زیات دي نو که دې نه پرهیز کوئ نو خبره ده شات چې کوم دی اکثر خلک وایي چې ما دپاره ښه دي یا نه دي ښه شوګر مریض دپاره بالکل نه دي ښه شات دی بالکل نه خوري نو دا داسې څیزونه دي که د دې استعمال تاسو کوئ او خپل خوراک کې خصوصا بیا یو بله خبره زه کول غواړم چې اکثر له زمونږ د شوګر مریضان چې کوم دي د هغې د لیپډ پروفایل یعنې کولیسټرول هم زیات شي دغسې ټرایګلیسرایډ هم زیات شي نو که زمونږ د شوګر مریضان کوم وروڼه خویندې دي هغې دې کوشش کوي چې دا پراټه پکوړه سموسا دا تلیدلي څیزونه دا نه خوري ځکه چې دې کې یو میده وړه دي دویمه خبره دا ده چې تلیدلي دي نو دې کې تاسو ته فیټس او کاربوهایډریټس دواړه زیات میلاویږي نو پروټینز ښه زیات تعداد کې علي ورسره بیلنس مقدار کې چې کوم دی چربي یا فیټس یعنی سلګ ډېر تیل د زیتونو تیل د کینولا تیل د شړشمو تیل خپله کټوۍ هغې کې پخولی شي تاسو او ورسره چې کوم دی نو لږ شان کاربوهایډریټس پروټینز چې کوم دی زیاتتر دغه کې اخیستی شي سبزیانې که تاسو خورئ هغې کې تاسو ته هر تقریبا هغه څیز میلو شي وایټامنز میلو شي چې کوم تاسو ته پکار دي دا خو د خوراک باره کې خبرې وي دویم څیز ایکسرسایز 45 منټ یا یو غنټه روزانه ایکسرسایز ستاسو شوګر به کله نه زیاتېږي د اوبو مقدار ستاسو هایډریشن ډېر زیات ضروري دی یعنی خپل د اوبو مقدار برابر ساتئ ځکه ستاسو شوګر کمی بیشي سره ستاسو تش میتیازې کمیدل زیاتېدل دا ورسره کیږي نو هغې سره ډیهایډریشن هم کیدی شي بیا چې کوم دی هیلتي سلیپ چې یاره ستا خوب پوره وي ستا بدن ته آرام وي ستا بدن ستړی نه وي نو دا شوګر به یقینا کنټرول وي بیا سټرس مینجمنټ چې یاره ستا په ذهن باندې څه بوج ني یاره په ذهن باندې مې بوج دی سوچونه کومه په ټینشن کې ما شوګر بلډ پریشر دا به ورسره همیشه زیاتی نو ډایټ ایکسرسایز هایډریشن سټرس مینجمنټ او دا څیزونه چې کوم دي دا ستاسو او سلیپ خاص کر آرام دا چې کوم دی دا ډیر ضروری دی چې دې 15 شپږ څیزونو مینج کولو سره چې کوم دی نو تاسو خپل شوګر او د شوګر چې کوم دا بیا پیچیدګیانې یا مسلې پکې راځي نو هغه تاسو کنټرول کولی شي داسې نور هم څیزونه دي چې زه به تاسو ته د شوګر بلډ پریشر او خصوصا دا غټې غټې بیماریانې چې کوم دي هغې باره کې ویمه خو دا ویډیو به بیا اوږده شي نو انشاءالله چېرته بل ویډیو کې به زه تاسو سره په دې ټولو ټاپکس باندې خبرې کوم خو یو درخواست مې دا دی چې دا ویډیو تاسو ډېر سوچ سمج سره ډېر په غور سره واورئ او دې کې چې څه د زده کولو او ځان سره د یاد ساتلو پوینټس دي خصوصا د شوګر مریضانو دپاره هغه ځان سره یاد ساتئ او په هغې عمل کوئ چې ستاسو صحت ښه انشاءالله خپل ډېر خیال ساتئ الله پامان